الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما ګرانو اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو په لړۍ کې نن موږ 21م درس دی. په تیر درس کې په شلم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت د دویم کال ځینې واقعات بیان کړل او به تر رمضان میاشتې پورې ورسېدو. په رمضان میاشت کې د غزوه بدر مقدماتي مسایل چې دي هغه موږ مخکې وړاندې کړه چې د هجرت په دویم کال باندې د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې نه چې هغه عشیرې ته لاړ و په جمادی الاول کې او هلته د دې خبرې معلومات کړی و چې د مکې یو غټ کاروان شام ته روان دی او دې ټول مال باندې د مسلمانانو په خلاف بیکاره خلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دا کاروان هغه کې ونیسي. نو هغه کله چې دوی عشیرې ته ورسېدل دې نه مخکې کاروان تیر شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته منتظر و چې کله به راځي او کله به هغه کېږي. نو بیا د هغې نه وروسته د رجب میاشت کې هغه موږ تاسو ویل چې نخلې ته 9 کسیز ګروپ لاړل و د عبدالله بن جحش په مشرۍ باندې. د هغې نه یو لانجه جوړه شو، ډېر زیات تبلیغات وشو، ډېر زیات پروپاګند وشو. د مکې مشرکین بیخي په دې مسله باندې ډېر زیات پریشانه شو، ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات په غوسه شو، په قهر شول چې دا خلک نو مخکې خو به د مدینې په شاوخوا کې چکرې مکرې لګولې ګزمې به کړل، اوس د موږ په کورونو باندې نږدې راورسېدې نه د دوی سره چې پرېکنده فیصله ونه شي دا مسله نه حل کېږي. نو بس څک و دغسې غوږ هغه په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روژې هغه رانږدې شو نو 2 کسان حضرت طلحه بن عبید الله عشره مبشره د جملې نه دی دا سړی او دا صحابي، او بل سعید بن زید رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر فاروق اوخ و د خور خاوند و او دیم عشره مبشره وکړي. دواړه صحابه کرام طلحه بن عبید الله او سعید بن زید رضی الله تعالی عنه دا 2 کسان چې دا دواړه عشره مبشره کې راځي. موږ تاسو چې عام اصطلاح کې ده نو دی ولېږل شام پولو ته چې تاسو لاړ شئ په لاره کې تاسو ګورئ چې که چېرته دا د کاروان راځي نو ماته خبر راکړئ. دا خبره مخکې مونږ کړې وه. بیا چې کله ابو سفیان هغې منطقې ته راورسېد، هغې علاقې ته چې دوی وستل، هماغه کور ته راغی چې په کوم کور کې صحابه کرام 2 کسان و، طلحه بن عبید الله او سعید بن زید رضی الله تعالی. نو بس هغوی پوښتنه وکړه دلته څوک نه. ابو سفیان هغه سړي مطمئن کړ چې نه څوک نشته، ځکه په دې باندې همداسې هغه نه راتلو. نو بس راغله هغوی دستي را روان شو خو لا را رسېدلي نه وو مدینې منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک عز وجل د وحی په واسطه خبر ورکړي چې کاروان را روان دی او همدای لاره ده او ضمناً به دا خبره هم کېږي چې د مکې نه به یو لښکر راځي او د تاسو مقابله ته د الله پاک عز وجل اراده دا ده چې تاسو د لښکر مقابله وکړئ او کاروان پرېږدئ. که په دواړو کې تاسو هغه وکړئ، مشوره وکړئ. مشوره هم چې په هر یو راغله، که په کاروان هم راغله کاروان در کوم، که په لښکر هم راغله لښکر در کوم. خو زما خپل اراده دا ده، خوښه مې دا ده چې تاسو د لښکر سره وجنګېږئ. د څه په خاطر؟ لیحق الحق ویبطل الباطل، حق ثابت شي، باطل ویقطع دابر الکافرین او د کافرانو
کافرانو بنیاد او بیخ وځي، بس دې نه وروسته داسې کمزوري شي چې بیا اسلام مخالفت ونه شي کړی. نو اصلي مطلب پکې دغه خبره وه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دستي اعلان وکړ چې څومره کسان دلته په مدینه کې حاضر دي هغوی د ټول چې ورسره دي که توره یو که نیزه یو که تبر یو تبرګی بس چې څه شي ورسره بس راوادي خلي. نو ډېر کم هغه لیکي چې غالبا 2 اسونه صرف صحابه کرامو سره وو او یو اوښ ورسره نه 3 سپرلۍ نور سپرلۍ نه ورسره کسان یعنی هغه خبره ده چې هغه باندې وه. نو 2 اسان خو هیڅ هم نه کېږي څو خان خپله سفر د پاري نو کم از کم په داسې جنګ کې چې هغه داسې سخت جنګ وي نو هغې کې خو اسونه ډېر سپاره باید ډېر وي. دلته صرف 2 کسه 2 هغه وی اسونه وبخی نور سره نه و اسونه. نو دا خو په جنګ کې ډېر تقریبا کمزورې خبرې خو دې ځای نه 314 اتفاقي خبره همدغه ده چې 314 کسان صحابه کرام برابر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حرکت وکړ د صفرا منطقې ته ورسېدل. هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احوال راغی چې 1400 کسان د مکې نه راوتلي دي او جنګ ته را روان دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته په صفرا منطقه کې د ټول غازیان مجاهدین چې کوم خصوصا سربراهان هغوی سره مشوره وکړه. په مشوره کې ابوبکر صدیق مشوره ورکړه، حضرت عمر هم مشوره وکړه، بیا د هغې نه مقداد بن الاسود په نامه یو تکړه شریک صحابي کمانډوز فورس والا و دی او د هغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن معاذ سره هم هغه وکړه بار هغه ویل چې رسول الله تاسو د الله پاک پیغمبر یې موږ قائد او رهبر یې څه چې تاسو امر کوئ موږ ته فقط امر وکړئ د سیند د بحر ته ځان وغورځوئ هېڅ خبره هم نشته موږ غورځوو هېڅ مسله من سره نشته. بس دا خبره چې وشوه بس حرکت یې وکړ نږدې بدر ته ورسېده او هلته یې واړول. هغې ځای نه وروسته معلومات وکړه چې د منطقه کې څه حالات دي. نو په دې وخت کې د اخوا نه چې کوم لښکر موږ مخکې درس کې شلم درس کې دا بیان کړی و چې هغوی م راورسېدل ته نږدې هغه ته شاته یې واړول او بالاخره د جمعې ورځ وه. د جمعې په ماسپښین رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره راغی بالکل د بدر میدان ته. دلته په هغه ځایونو باندې واړول چې په کوم ځای کې د اوبو چینې او دا وي او د غونډۍ په سر باندې یو څپرګی یا عریش هغه حدیث کې راځي دا څپرګی ورته جوړ کړ. دې څپرګي لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناستو د دې په خاطر باندې چې د ځای لږ لوړ و او د دې ځای نه به د ټول میدان نظاره کېږي هلته به دا ټول حالات ګوري چې څه کېږي لاندې څه به د دې څپرګي د حفاظت دپاره سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې سردار د منی عبدالاشهل د قبیلې نه و دا د 2 کسانو سره او بالکل د څپرګي د خولې دروازې چې کوم یو او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه تورې سره ودرېدل دلته. نو همدغه ورځ باندې ماسپښین تقریبا مازدیګر شاوخوا کې امام مسلم رحمت الله علیه د انس بن مالک نه روایت راخستی دی د حضرت عمر فاروق نه البته چې مونږ مازدیګر کېوتو لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میدان ته د بدر میدان وګورو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو نیزه شلګی مونږ ورته وړکۍ نیزه دا به داسې عرض دلته به کېښو چې ثواب انشاءالله دلته ابو جهل مړ کېږي دلته به عتبه مړ کېږي دلته به شیبه مړ کېږي دلته به ولید مړ کېږي دلته به پلانکې دلته پلانکې د ټولو ځایونو د په نښه کړه چې دا ځایونو کې به دی مړ کېږي. دا خبره نن وکړله جنګ سبا ته کې د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه الله پاک ته عذر زارې وکړي چې الله کومه وعده چې تا ما سره کړې ده قرآن عظیم شان کې چې کوم آیاتونه راغلي هغه را سره پوره کړي. نو ټوله شپه تر دې اندازې پورې چې ډېر زیات عذر زارې او د دعاګانو کې دا صادر مبارک شاته ولې نو ابوبکر صدیق بیرته راسم کړ تو چې رسول الله بس کافي ده همدومره. نو دې نه بعد وحی راغله چې ستا سره چې کومه وعده شوې ده او کړي مې در سره هغې باندې بالکل عمل دی ملایکې به هم راځي او زما نصرت نه هم راځي ومن به راځي نو تاسو هېڅ ورخطا کېږئ نه. دا نو اوس د شنبې شپه ده چې د شنبې په ورځ باندې بیا جنګ کېږي. اخوانه مشرکین هم د بدر میدان ته راورسېده هغوی هم واړول هماغه ځای کې خو اوبه هم به دا شیان د هغوی نه لاسه ورکړي ځکه رسول الله صلی الله مخکې د اوبو په چینو په دې ځایونو باندې قبضه کړې وه هغه منطقې نیولې وې. نو کله چې د هفتې ورځ شوه سحر شو د سحر چې لږ ښه راوختلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ورڅه مکمل شو د هغې نه وروسته راکېوتو لاندې صفونه برابر کړل. صفونو کې تقریبا د سیرت کتابونو اتفاقي خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول قدم کې په اول خط کې د غشي ویشتونکو صحابه کرامو ټولیا کېنوله چې دښمن راځي نو چې غشي ورباندې ولي او د هغوی تم کې او د هغې نه وروسته د غشو تر شا بیا نیزه والا
چې کوم یو نږدې کسان هغه یې ودرول او د هغې نه وروسته بیا هغه ودرول دا پیاده کسان چې کوم یو پلی پوځ چې موږ تاسو ورته وایو دی ودرولو. خو دوی ټولو ته یو خبره وکړه، ټولو ته، چې تر څو پورې تاسو دښمن دومره رانږدې شوی نه یي چې تاسو غشی او نیزه او توره پې خوراک کوي تر هغه نه کوئ. خصوصا غشو والا ته دا حکم وکړه چې تاسو تر څو سړی صحیح کړی نه یي همداسې به وار نه کوئ، ځکه موږ سره خو دونه شی نشته دی چې تاسو هسې ولئ خو خلک به پرې ډاروئ او ډارول مارول مه کوئ، سم ویشتل کوئ چې دوی منې شي. دوی کسان ډېر دي او موږ کسان کم یو. دلته قرآن عظیم شان کې دا واقعیت راغلی، دوه درې ځایه دا تکرار دا خبره راغلې ده چې الله عز وجل دلته یو کار وکړي، هغه دا شو چې مشرکانو به چې مسلمانانو ته کتل نو مسلمانانو ته بیخي لږ ښکارېده، هسې خو هم لږ وو، 300 14 کسانو، نو داسې فکر وکړه چې 80 90 100 کسان به ورته ښکارېدل، داسې دونه کم. او مسلمانانو به چې مشرکانو ته کتل نو مشرکان ورته بیخي کم ښکارېدل، هغوی کم ښکارېدل. او قرآن مشان کې د باره کې باقاعده آیتونه ده چې یقللکم فی اعینکم، تاسو په سترګو کې هغوی کم ښکاره کړه او تاسو د هغوی په سترګو کې کم کړه. لیقضی الله امرا کان مفعولا، د دې په خاطر باندې چې الله پاک د کوم شي اراده کړي هغه واقع شي، دا جنگ واقع شي، په دې جنگ کې حق ثابت شي او باطل ثابت شي. دا کار مخکې د دې نه چې جنگ وشي او سپونه هغه شو، د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې په خوب کې ښودلی شوي وو په لاره کې یا په مدینه کې چې د کافرانو ته دا ډېر محدود دی او ډېر کم دی. دا خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته بیان کړ چې د کفارو ته دا ډېر کم دی او کم هغه شوي دي. د سلسلهوار دا خبره راتلله، خو چې کله دا خبره وشو اول کې داسې ښکارېده چې مسلمانانو ته کفار کم ښکارېده، کفارو ته مسلمانان کم ښکارېده. د دې په خاطر چې یو بل باندې زړور ورشي، ویل چې ابو جهل چې کله وکته د خلکو ته ورته چې تعداد به څومره وي د دې خلکو مسلمانانو کې دربه چې کېدای شي دا چې 80 90 100 کسان برابرېږي، دونه ډېر نه دي. نو ورته ویل ابو جهل امر وکړ چې ګورې وژنئ ما او همداسې ژوندي ونیسئ او لاس تړلي ما ته راوړئ چې زه د شادي لوبې ورسره وکړم. نو د دې فکر چې همداسې به یې کمزوري وي، وژنئ به نه، بس ژوندي ما ته راولئ. دا خلک یو مړ نه کوي، پرېږده ټول ژوندي سره د محمد صلی الله علیه وسلم ونیسو چې موږ د شادي لوبې به وکړو چې دا خبرې د یاده وځي چې موږ څوک یو. نو بس دا خبرې اول وکړله او دلته صفونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بسته کړي، هغوی لا جنګ نه دی شروع. په دې وخت کې د لښکر دلته یو خبره ضرور پکار ده چې هغه نشي. یو دا و چې د ټول مکې سردار مشر سردار چې کوم دا ابو جهل، خو د پوج مشر چې کوم یو دا ابو جهل نو، بلکې دا عتبه بن ربیعه چې کوم یو د حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ پلار و، د صحابي و، د مسلمانانو په سب کې ولاړو او هغه د کفارو په سب کې، خو د لښکر مشر هم دی. نو ډېر نرم خوی سړی و، هوښیار پوه سړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صف نه وکتل، هلته ولید عتبه چې په اوښ باندې سور دی او ګرځي را ګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلې که د خیر تمه کېدی شي نو د دغه سور اوښ والا چې کوم یو دی دنه کېدی شي، دا عتبه بن شیبه ربیعه یې ښودلو او دا د لښکر قمندان اصلي هم دی. نو د اصلا د جنگ مخالف و، بیخي چې دا جنگ باید ونه شي، ځکه دی پوهېدلو چې د انجام ښه نه دی. نو خلکو ته ورته دا خلک هم ورته حتی راغله، هغه خلک چې د جنگ مخالف و هغه ورته راغله چې ګوره عتبه ته دا د جنگ بند هغه وکړي چې دا جنگ ونه شي، دا به ډېر ښه وي. نو هغه ورته چې خو ابو جهل بدبخته بس کلک دی په دې باره، وی خیر تاسو خو یو کوشش وکړئ ورشئ. نو عتبه ورغی ابو جهل خیمې ته ورته ویل چې ګوره ابوالحکمه دغه کسان چې مخامخ ولاړ دي خو ټول زمونږ خپل خلک دي، پردي خو پکې د زوی پکې ولاړ و، نغشي د هغه نه د ابو جهل د خاندان نه خلک پکې و، نغشي د ټول خلک چې دلته کوم راغلي دي هر یو پکې دلته کسان ولاړ و، دلته و پکې. نو په داسې صورت کې څنګه جنګ سړی وکړي؟ د خالد بن ولید رضی الله عنه ورور پکې و، د عمرو بن عاص زوی پکې و، عبدالله بن عمرو بن عاص پکې و. نو ټول داسې خپل خلک و هلته چې کوم راغلي و. نو په دې خاطر ده ورته ویل چې دا جنګ ونه شي دا به ډېر ښه او خبره دا ده چې خو موږ ورونه دي خیر هر څه چې دي خپل خپلوان سره. نو ابو جهل یو دم په غوسه شو چې دا خبرې خو ته ځکه کوې چې تا زوی هلته ولاړ دی چې دا زوی د مړ نه شي، په دې خاطر دا خبرې کوې. او بس یو دم هغه واخیستله زور واخیستو چې زه په هر صورت باندې جنګ کوم. دوه ورته چې ګورې دې انجام ښه نه دی، خپل خو که هغوی موږ وژنیم خپل او که موږ هغوی وژنو خپل. بس ابو جهل اصل مرګ نیولی و، د مرګ ته همدې دپاره هغه و چې دا جنګ جوړ شي دی پکې مردار شي، بس دغسې خبره اصلي خبره ده.
بس ویل چې نه کېږي، په هېڅ صورت نه کېږي. هماغه کس چې د رجب په میاشت کې په نخله کې وژلی شو، د هغه ورور یې راوښتی و چې عامر بن خضرمي چې تا دا تربور چې کوم یو دی دا خو جنګ مخالف دی او دا ستا د ورور د وینو پروا نه لري. هغه هم د ودم په غوسه شو او بس هغه چغې شروع کړلې. په دې وخت کې ده ته پیغور ورکړی چې ته خو ډېر ډارن سړی یې. عتبه ته د ابو جهل ورته ویلې. بس عتبه په غوسه شو. عتبه ویلې چې اوس به پته ولګېږي چې زه ډارن یم او که ته ډارن یې. بس هلته مسلمانان صفونه جوړ کړي، دلته دوی جوړ کړي. هلته د دوی کله چې دا صفونه ودرېدل، هر څه مکمل شو، نو عتبه خو ابو جهل ډېر خفه کړی، ډېر پیغور یې ورکړي، ته ډېر بې غیرته سړی او ډېر بې زړه سړی. نو عتبه اول میدان ته راووتلو، ټولو نه مخکې عتبه اول راووتلو. ورور ته اشاره وکړه، شیبه نومې د هغه هم ځان سره راوایستلو او ولید زوی و، ولید بن عتبه دی هم زوی. دې ته ورته ویل چې راځئ چې د ابو جهل دا خبره مونږ ثابته کړو چې څوک بې غیرته دي او څوک غیرت والا دي، څوک ډارېږي او څوک نه ډارېږي. بس میدان ته راغله، د منځ میدان ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاس هغه کې څپرګي کې ناست و. نو اواز یې وکړ چې یا محمد مونږ ته کسان مقابلې ته راولېږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نومونه واخیست، عبدالله بن رواحه او پلانکې انصار وروتل. انصار چې مخې ته وروتل، نو هغې وخت کې د پوښتنه وکړه تاسو څوک یې؟ ورته ویل چې مونږ خو هغه یو په اصطلاح سره انصار د مدینې خلک. وایي تاسو سره مونږ جنګ کول نه غواړو، تاسو واپس راشئ، مونږ ته خپل خلک راولېږه. بیا یې اواز وکړ یا محمد مونږ ته خپل تربوران راولېږه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه ته ما مخکې دا خبره کړې چې قیادت او رهبري دغه ته ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ته حضرت حمزه ته ورته ویل ته ور مخکې شه. بیا حضرت عبیده بن حارث د تره زوی چې و هغه ته امر وکړ چې ته ور وځه. او د هغې نه وروسته بیا حضرت علي ته امر وکړ. دا درې واړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نږدې کسان همدا و. او تن به تن جنګ ته چې دا خطرناک ترین جنګي دې ته د خپل کسان ور مخې ته کړه. زموږ د رهبرانو، زموږ د مشرانو، د غټو چارواکو اصل سیاسي کمزوري همدغه ده چې کله داسې خطر ځای راشي بیا په سوړو ننوځي او خپل هغه هم ځان سره نه باسي. او چې د پیسو او د مال او د چوکۍ او د منصب خبر راشي بیا نو دا خپل د کارغه ته خپل بچی ور په یاد شي. دغه تر ټولو ښایسته همدا ده. نو بس دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیاست چې کامیاب و، خلکو چې سرونه د په مخ کې پرې کېدل او دوی قبل هغه دغه وجه وه. نو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل هغه اصلي کسان چې د دې هغه همغه وړاندې چې ورشي چې هر څه کېږي بس اول قرباني باید مونږ ورکړو. نو بس دستي هغه درې واړه کسان راووته. حضرت حمزه د عتبه مقابلې ته راووتو او ابو عبیده بن حارث د شیبه د عتبه ورور چې ده ته راووتو او حضرت علي کرم الله ولید مخې ته. دا دواړه ځوانان او هغه لږ پاخه سن والا. نو داسې سره مخامخ شو چې کله ښه نږدې راغله نو پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی خو هغه جامې مامې هغه کړې وې. نو ورته وایي تاسو څوک یې؟ هغه ورته زه حمزه یم، دا عبیده دی او دا علي دی. خپل حضرت حمزه معرفي کړه چې بس دغه کسان دي. وایي چې اوس صحیح شو. اوس نو مونږ د خپلو تربورانو او د خپلو هغوی سره مخامخ شو. اوس صحیح شو دا خبره. نو دې نه بعد سره را نږدې شو، بس جنګ شروع شو. یو هغه دې ته پهلوان جنګي زه وایم چې پهلوانان او تکړه خلک به راوتل جنګونه به یې کول چې دا وګوري. د هغې نه وروسته بیا عمومي جنګ به بیا وروسته شروع کېدلو. نو عتبه د حضرت حمزه سره شروع وکړه او عبیده د شیبه سره شروع وکړه او حضرت علي د ولید سره شروع وکړه. حضرت علي کرم الله وجهه درې څلور واره چې سر توري تبادله کړې بس ولید کار یې ور ختم کړ. او حضرت حمزه هم همداسې چې د عتبه سره دوه درې څلور پنځه وارونه چې سره وکړه بس سړی راچپه کړ. عبیده بن حارث او شیبه چې و دا نو په زور کې تقریبا مساوي وو. په دې وخت کې دوی هغه وکړ. نو عبیده چې کله وار پرې وکړ زخمي شو. په دې زخمي توپ کې بس حضرت عبیده په دې پښه وویلو، د پښه زخم شو، کلکه سخته زخمي کړله. نو هغه هم راولوېدو هغه هم راولوېدو. بس حضرت حمزه او حضرت علي فارغ شو. هغوی راغله اوس دا شیبه هم مړ شو. نو درې واړه دي دوی درې کسان په تن به تن مقابله کې درې واړه د منځه لاړه. دا ختم شو. چې ختم شو دلته ډېر سخت دا یو مهمه خبره یې ګورو چې د لښکر مشر کوم یو چې راوځي او هغه مړ شي او د هغه خپل کسان چې کوم دا مړ شي دا په دې لښکر باندې ډېر سخت بد اثر کوي. دا څونه کسان چې هلته ولاړ وو د ټولو باندې ډېر بد اثر وکړي. دا پوه شو چې موږ خو مسلمانان ډېر کمزوري بلل، خو دا خو زمونږ تکړه کسان د پوځ سره لښکر چې کوم یو موږ تاسو ستر جنرال او هغه ورته وایي 4 سټار والا چې څلور هغه اچولي ولته ګلان ملان دا راووت او دا پکې مړه شو.
نو خلکو طبیعت ډېر خراب شو. دا سایکالوژي لحاظ باندې دا ډېر اثر ورځي دا خبره. ابو جهل هم دلته سخت ورخطا شو چې دا 3 کسان موږ د لاسه ورکړه. معنا دا شو چې دا په د خلکو په د سایکالوژي باندې بد اثر کوي. دلته الله پاک بل کار وکړي، هغه دا شو چې دا کفارو ته مسلمانان کمزوري ښکارېدل. په دې وخت کې تر اوسه کمزوري ورته ښکارېدل او مسلمانان ته هغوی کمزوري ښکارېدل. دلته بالکل دا افسانه معکوسه شوه. مسلمانان ته کافران همغونه کم ښکارېدل، ځکه دوی وکم نو هغه باید ورته کم ښکاره شي چې پې ورشي زړور شي که. او مشرکانو ته مسلمانان مخکې ما درته ویلې چې ابو جهل پوښتنه وکړه چې څو کسان به وي، چې داسې 80-90 کسان نه ډېر نه دي، 100 نه اخوا نه دي، دومره کسان دي. نو بس وایي چې ژوندي ونسي د نه مړه نه شي ګوره، ژوندي ونسي چې کار وسل. خو چې عتبه او شیبه او ولید ولیده چې مړه شو، او د فکر وکړه چې دا ما داسې خیال کړی دا به ژوندي راوړه، دا خو سمې بلاګانې دي. نو بس ورخطا شو، پوه شو دلته کار خرابېږي. نو یو دم خپل لښکر ته امر وکړ چې یا چره بس به ورمنډه کوي، بس نور هجوم. دلته هغه ترتیب او تنظیم چې څه په جنګ کې په کار هغه ټول ګډوډ شو. او په دې وخت کې الله عز وجل د مسلمانانو ورته څو چنده ښکاره کړه چې اوس دا داسې وخت چې نور د تېښتې امکان نه و. تر اوسه خو دا کم ځکه ښکارېده چې الله پاک دا خلک ونه تښتي چې ډېر ورته ښکاره شي. نو چې ښه جنګ شروع شو، د جنګ په شروع کې صحنه سرچپه شو. کفارو ته مسلمانان څو چنده ښکارېدل، خو مسلمانان ته کفار همغسې کم ښکارېدل چې دوی پرې وزړو، ځکه دوی قسم کم و. نو یو دم ابو جهل د هجوم امر وکړ چې بس پرې ورځئ. دې نه مخکې امام بخاري رحمت الله علیه د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې دا معاشره او مبشره د جملې نه ده، دې نه یو روایت راخسته ده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي چې لا جنګ نه و شروع، عمومي حمله نه و شوې، نو صفونه ودرېدل او اول سر کې غشي وشتونکي شاته نظبازانو او وروسته صف کې مونږ پیاده ولاړو. خو 300 کسان نو 300 کسان نه به څه جوړ شي. داسې فکر وکړه چې 80-90 کسان به مخکې ولاړو، غشي وشتونکي شاته به نظبازان، ځکه دا کم و، هغه والا ډېر و، پیاده والا ډېر و. نو څه لږ بیخي کم کسان و. تاسو فکر وکړئ 300 کسان هېڅ هم نه راځي. نو 300 دا سلسله شي 300 کېږي، نو کسان نه برابرېږي. نو دی وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صفونه وتړل، په دې صفونو کې زه چې کوم ځای کې ودرېدم، نو دی خو هغه ما سره وایي داسې ځوانان خلک ودرېدل، دې خوا ته هم ځوان شو، دې خوا هم ځوان شو. بیا خدای حضور کې مې چې خدای خیر کړي، که چېرته زور راغی او جنګ سخت شو، دا ځوان دی او دا ځوان دی او دا خدای نه اخسته دا سب ونش کېږي. او داسې نه چې موږ هغه وکړو، دا هلکان داسې راته ډېر هغه ښکاره نه شو، زړور ښکاره نه شو. ما ظاهري هغه دا و، اندازه دا و چې دا خلک خو دونه به تجربه نه لري، ځکه په دې جنګ کې خو سړي څومره عمر زیاتېږي هغونه تجربه زیاتېږي. دا خو هلکان دي، داسې نه چې صف خراب شي. نو همدا چرت مې وهلو چې خدای خیر کړي چې څه ونه شي، مونږ د خوا نه هغه را نه شي، شکست را نه شي، صف به نه کېږي. چې دا یو سړي داسې چوخ کړه. نو پوښتنه وکړه چې کاکا او په قرار راته وایي چې بلې وانه وري، کاکا دا ابو جهل څوک دی؟ نو ما څه ورته ونه ویلې، دا بل دې خوا همداسې وکړم. مطلب ما چې ورته وکتل چې ویلې چې ابو جهل کوم یو دی؟ وایي چې ما ورته وایي چې څه خبره ده چې پوښتنه کوي؟ ویلې چې موږ خبر شوي یو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دښمن دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدر ده او کنځلې وایي او ډېر زیات په مکه کې په عذاب کړی دی. موږ به نن یا به موږ یا به دی نن د انتقام اخلو. د دواړو خبره همدا وه، خو دا دواړو کوشش کولو چې یو بل خبره نه شي چې دا خپله دا کار وکړي. وایي په دې وخت کې ابو جهل د صفونو مخې ته ګرځېدلو، خو جنګ خو لا نه دی شروع تر اوسه. نو ما چې څنګه اوس سترګې پرې ولګېده، ورته مې چې ګور هغه سړی چې په هغه اوښ باندې سور دی ګرځي چې راګرځي، خو معلومېدو مشر د ټول قوم سردار و. نو مسلمان ورته چې دغه سړی دی. خلکو ښه په ځیر ورته وکتو صحیح کې چې سړی خو دغه دی چې رانه غلط نه شي په جنګ کې. نو که هغه وخت بیروبار رزوماري، خو بیا هغه تن به تن جنګ وشو، هغه ختم شو. 3 وړه کسان یې دوی شکست خوړو. د هغې نه وروسته ابو جهل یو دم بس ویلې چې پرې ورځئ، بس غر شو، بس دا نظم و ډسپلین پاتې شو، بس یو دم ټول پرې ورخوچه شو. نو مخې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم غشي ویشتونکي کېنولي وو، او هغوی ته ویلي وو چې ګوره وار به کوئ، خو سم وار به کوئ، داسې نه چې خلک تاسو ډارول کوي. ډارول ځکه مه کوئ چې موږ سره غشي دونه شته نه چې تاسو ډارول کوئ، خو بس همدا به ختم شي، نو خلک به رانیستلي. نو بس کله چې هغوی راخوشه شو، نږدې
نو هغه شویشتونکو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې بس هغه ونسئ فیصله سره نشان ونسئ او نشان نه غیر به هغه نه کوي واره کوي. چې هغوی راخطا شو دلته چې اویا یا اتیا یا داسې په سیرت کتابونو کې دا تعداد نه دی لیکل شوی چې هغه شویشتونکي څونه ونیزه بازار څنګه پیاده څونه ټول په مجموع کې 314 کسان هلته ابوبکر صدیق پاس پاتې شولو څه کس سعد بن معاذ شو څه کسان د غالبا هم دا 300 پاتې دي 14 کسان به هلته مصروف شوي په نورو کارونو کې. نو ځکه کسان ډېر کم وو. نو چې کله هغه شو دغه د مسلمانانو صحابه کرامو کوم شویشتونکي دوی باقاعده نښې ونیو هر سړی یو سړی په نښه کې. او چې کله را نږدې شو د زیات راورسته چې غشه په خوراک پې وکړي که نه بس سړی چپه کړي بس یو دم ټولو شور بس الله اکبر ناره تکبیر الله اکبر شو د الله اکبر سره غشي پې ورخوشه کړه. چې پې ورخوشه کړه چې څومره غشي لاړه ټول په خلکو لګېده را چپه شو. او بس بیا چې څو هغوی راوړاندې کړه بیا دویم غشي ورته کېنول بیا پې ورکړه. چې 3-4 باړې پې وچلول بس څه کسان را چپه شو څه کسان راورسېده. چې څنګه راورسېده اواز وشو ورته چې غشي ویشتونکي د شاته راشي ځکه هغوی سره خو نور هغه نه و هغوی دستي شاته راغلل نېزې والا ور وړاندې شو. نېزې والا چې کوم سپاره و که کوم یو دښمن والا راتله بس خالي نېزه بیا پې وردسې کړه بس شروع پکې وشوه. په دې وخت کې ابوجهل نو د لښکر په منځ کې د دلته جنګ شروع شو چې څنګه نېزه بازانو څه کار وکړي هغې وخت کې نو پیاده و ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وروسته امر وکړ چې تاسو به ورځئ پرېږده چې د دغه شویشتونکو او د دې خلکو کار تمام شي دې کې لږ څه خوراک مراک وکړي بیا به وروسته سره نږدې ګورو. په دې وخت کې نو ابوجهل نږدې را ورسېدو چې کله را ورسېدو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شویشتونکو او د نېزه بازانو د کار نه بعد نو بس پیاده ورته امر وکړ چې اوس پې ورځئ. چې ورغله دغه 2 کسان د عبدالرحمن بن عوف یو طرف بل طرف ولاړه معاذ او معاوض بن عفرا دا دواړه یو دم بس لکه شاهینونو په شان باندې بازانو په شان باندې یو دم مشته ویل او بس ور منډه کړه ځانونه ورسول دواړو دوی نو یو بل نه مخکې والی کولو چې د افتخار مونږ ته په لاس چې د امت فرعون چې کوم یو دی دا ووژني. نو چې وروسته بس په ابوجهل حمله وکړه. چې ابوجهل چې حمله یې وکړه او بس را چپه یې کړه د چپه کې لاندې راوغورځولو. خو خبره ده شوله چې دلته چې دوی لاندې را چپه کې ښه سم یې زخمي کې ښه سخته. خو د ابوجهل زوی اکرمه بن ابوجهل دا راورسېدلو نو د معاوض رضی الله تعالی عنه په دې هغه باندې ووهلو په دې لاس باندې د لاس یې تېنه داسې هغه کې سر پوستکی پاتې شول. نو بس سړی را چپه شو. د دې چپه کېدو سره د کافرانو چې ولیدل چې ابوجهل چپه شوی دی نشته نو بس دوی باندې شکست ولګېد. او چې شکست ولګېد بس یو دم دلته خو مسلمانانو چغې کړې چې ابوجهل راولوېد را پرېوته اوښ هم همداسې آزاد ولاړو نو دوی کې هغه ګډه شوله ماتې. او په دې وخت کې د دوی تقریبا 80 کسان د 80 شاوخوا کې دومره کسان را چپه شوي وو څه زخمیان څه وژل شوي وو. بس مسلمانانو چې فکر وکړه چې دوی تېښته کوله بس خیز او دا رانسه او زر لاسونه پرې تړاو. بس 80 کسان د دوی په دې جنګ کې مړه شوه او 80 کسان چې کوم یو هغه ژوندي ونیول نور وتښتېد نو په تېښته باندې بس بریالي شو. په دې وخت کې امیه بن خلف چې کوم یو دی د سره خپل زوی علي نومېدلو دا دواړه زامن دي. نو چې معامله ډېره ګرمه ولیده سخته ولیدله نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د دوی دوستانه ورسره ملګرتیا وه مخکې نو عبدالرحمن بن عوف باندې سترګې ولیده ورته ویل چې راشه هغه دې نه دي په کار پیسې او هغه دې نه دي په کار ما ونسه د بندي په اساس باندې نو څه خو به درته میلاو شي کم از کم. نو دی ورغی چې ورغی بس عبدالرحمن بن عوف سره ملګری شو. علي د زوی او خپل امیه بن خلف دا دواړه عبدالرحمن بن عوف ته پناه یوړل چې بس مونږ تا سره بندیان بس چار څه کېږي. په دې وخت کې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سترګې په دې امیه بن خلف باندې ولګېدې. هغه سړی چې دی به په ګرمو شګو کې اچولو په سینه بیا ورته غټ تیږه ښودله دغه سړی و دا دی دلته هغه شو. نو فکر وکړه چې اوس خو یو دم یې سترګې په ولګېدې یو دم یې چغه کړله چې بس دغه دی د خدای دښمن راغی او نه به خلاصېږي او ور منډه یې کړه. چې کله ښه ور نږدې شو عبدالرحمن بن عوف ورته ویل چې ګوره بلاله دا سړی د ما نیولی ما بندي دی دا دواړه ما سره دي او ما سره پناه راوړې ما ته او ما ته تسلیم شوي دي. نو هغه ویل چې تسلیم نشته خو چې نن مې وژلی یا به دی یا به زه بلاله مهاجر دی هغه که چې مهاجر راشئ. مهاجر عبدالرحمن بن عوف ورته ویل چې ګوره دا سړی ما ته تسلیم شوی دی او تاسو به غرض نه کوئ په دې کې.
بلال چې وکتل چې مهاجر نه راځي نو بس فکر وکړ چې کار خرابېږي. انصارو ته چې انصار غریبانو خو به دې خبره نه پیدا چې بس عبدالرحمن بن عوف څوک دی نو نه خو یې نه پېژنده چې په هغه باندې. نو بس هغوی رامنډې کړې چې رامنډې کړه حضرت بلال ورغی. په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي چې د دې دا بخاري شریف کې دا حدیث دی ویلې چې ورخطا شو ورته مې امیه بن خلف ته ورته ویلې چې ته داسې وکړه ته ځان بچ کړه دلته انصار راورسېد انصارو په دې علي دی د امیه بن خلف په زوی باندې بس سترګې سرې کړې دی خو چپه کې لاړ بس دی چې کله د زوی هغه ولیدلو بس دی ورخطا شو. نو عبدالرحمن بن عوف چې ما ورته ویل داسې وکړه ته څمله زه به در باندې په سر داسې څملم نو بیا به څوک توره ما خو هسې څوک نه وژني نو بس ته به په دې باندې بچ شوې همداسې یې وکړه. امیه بن خلف څملسته زه په سر باندې ورته څملستم او بس دوی خو جارې خوا ګوري چې توره نه ورسېږي نو حضرت بلال رضی الله عنه انصارو چل وکړ نو دوی خو داسې پراته و د لاندې نه داسې دا توره ورنیستله دې ځای نه چوخوه غټه نه چوخوه او بس په دې کې عبدالرحمن بن عوف هم زخمي شو. نو شور واشوري جنګ یې په دې کې څه پته لګېږي پښه دې چا ده خو بس د امیه بن خلف باندې چې دا تورې ور کولې نو دلته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هم هغه شو زخمي شو او بس دی مړ ایسته امیه بن خلف مړ شو زوی مړ شو دواړه د منځ سره هغه پیشګویي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې کړې وه نو هغه صحیح شوله او سعد بن معاذ چې په مکه کې ویلي چې ما اورېدلي چې مسلمانانو د خانه به ته وژلی کېږي نو دی مشهور شو. ټول مجموعاً 80 کسانو کې به 80 کسانو کې غټ سرداران مړ شو. ابو جهل پکې مړ شو امیه بن خلف سردار دا پکې مړ شو او د بچې د ټول لښکر مشر هغه مړ شو. دا شیبه او دا خلک هم چې دا هم د عادي خلک نه وو سرداران خلک دا پکې مړ شو نو ډېر غټ خلک یې پکې مړ شو. دا باقي کسان چې دا ونیول شو د ونیولو کې کسانو سهیل بن عمر دا د دوی ویاندو سخنګوی د دوی نطاق هم دی او د به فیصله سره خبرې کولې دی پکې ونیول شو حضرت عباس پکې ونیول شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وقیل د حضرت علی کرم الله مشر دا ون شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خاوند بغاس دا ونیول شو. ډېر کسان داسې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورور ولید بن ولید دی ونیول شو پکې داسې هم دا کسان پکې نیول شو دا ونیول شو. بس 80 کسان راوتړل شو هلته ویوړل شو او مړي هلته شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر وکړ چې بس ټول شیان راټول کړي څه شیان چې دلته دي نو په دې کې څه غنیمتونه مسلمانانو ونیول د ابوجهل وښه ونیول شو ژوندی نور وخان چې څه وتښتېد خلک وتښتېد باقي ټول پاتې شو او څه زغرې او څه نیزې او څه تورې او دا شیان چې په میدان کې هغه شوي دا ټول شیان ونیول دی راټول کړل دلته بندیان یو ځای ته کېنول او مړي خو پراته وو په میدان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې اول کار دا وکړي چې کوم کسان د موږ شهیدان شوي دي هغه ټول راټول کړئ. نو چې صحابه کرام وګرځول 14 کسان سیرت کتابونو لیکلي 14 کسان په دې غزا کې شهیدان شوي دي مسلمانان دپاره هغه یې راټول کړه هغوی ته قبرونه هغه کړه او د ټول دفن کړه خښ کړه. دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې کوم کسان دلته د مشرکینو مړه شوي دا ټول راټول کړئ. دې بدر د میدان خوا کې دلته یو کوی و غټ څا وه بس دا مړي ټول واخیسته دې ته خطا کړه دې ته ویل قلیب بدر د بدر څا یا د بدر کوی داسې شی و دا مشرکینو ټول راوړه هلته. مخکې د دې نه چې ابو جهل مړی را نقل کې پیدا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه ویل سعد بن ربیع د عبدالرحمن بن عوف هغه مواخاتو کې چې کوم ورور دا په دې صحابه کرام چې وکړه دا نه لیدل کېده ویل چالې تاسو پوښتنه وکړئ دی چېرې دی نو صحابه کرام پسې ورغله چې کله ورغله نو دی د ځنکدن په حال کې و حال خراب چې کله صحابیان ورغله ورته ویل چې هغه نه دی خبر چې جنګ نتیجه څنګه شوه ځکه هغه بیچاره زخمي پروت و نو ویل چې جنګ څنګه شو هغې ورته ویل چې جنګ خو صحابه کرام وګټل مسلمانان وګټل چې الحمدلله ګورې انصارو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درنه څوک ضرر ونه رسوي او که ورسولو تاسو به د الله په نسب باندې بیا ملامت وئ ځکه تاسو عقبه کې بیعت ورکړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول توان باندې تاسو هغه کوئ. دې نه وروسته عبدالله بن مسعود ته ویل چې ته لاړ شه ابو جهل وګوره چې ابو جهل حال څه دی څه شوی دی چیرې دی هغه ګرځېدو په مړي کې خو 80 کسان تقریبا مړه څه زخمیان هم پراته وو نو بس هلته چې ګرځېدو ابو جهل پیدا کړه چې پیدا کړه نو ابو جهل په داسې حالت کې و چې دم نور ځنکدن شروع نو دی ورغی ورته نو ابو جهل د سیته نه پوښتنه وکړه د شپون بچی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په مکه کې شپونتوب کولو شپون و نو ورته د شپون بچی څنګه حال شو
هغه ورته ویل چې الله او رسول کامیاب شو، مسلمانان او دشمنان دي الله پاک مشرکان ناکام شو. نو دی ډېر خفه شو، چې خفه شو وړاندې شو سینې ورته پکې خلوی خبیثه تلا اوس همغه کې نو تورې پسې راوایستله چې اوس دا سر دې راغوڅ کړي. نو ابوجهل ورته وایي چې اوه شپون کیا ډېر خراب ځای کې دې پښه ایښې ده، داسې وکړه دا سر مې لږ لاندې داسې غوڅ کړه، ډېر بیخ کې داسې وړاندې مه غوڅوه چې دا لږ غټ ښکاره شي چې زه سردار یم او مشر یم. دا خبیث په دې وخت کې دې هغه و چې لږ بیخ کې غوڅ کړه چې لږ غټ ښکاره شي. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چاډه هغه پې راکش کړه، بس سر یې ترې غوڅ کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل نو چې فرعون هذه الامه، د دې امت فرعون دا خبیث و، دا داسې ضدي انسان و چې بس بغیر دغه نه هېڅ هغه نه وسیله سره هغه یې ناخیستل. نو دغه ښه شو چې دا ختم شو. د دې نه بعد یې ټول هغه قلیب بدر ته وغورځول، هغې کې ورخطا کړ. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د کوی په سر باندې ودرېدلو، نو نمونه واخیسته، او ابو جهله او عتبه او شیبه او ولیده او امیه بن خلف او پلانکیا، آیا تاسو سره چې کومه وعده الله پاک کړې وه هغه یې رښتیا کړل در سره؟ ما سره خو چې الله پاک عز وجل کومه وعده کړې وه هغه یې رښتیا کړله، را سره موږ ته الله پاک فتح راکړه. خو تاسو چې کوم دعا کړې وه چې ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تاسو ویلې وه چې هر څوک په حق الله هغه ته تاسو فتح ورکوئ، نو هغه د هغه خوښ وه، موږ ته فتح راکړه تاسو ته. نو حضرت عمر فاروق دلته ولاړ و په دې خلکو کې، ورته ویلې چې رسول الله دا خو مړي دي، تاسو مړي ته خبرې کوئ. هغه ورته ویلې چې دا بالکل اوري، دا زما خبرې ټولې اوري، خو جواب نشي راکولی، د جواب والا نه دي، صرف اوري، د ما خبره ټکه، بلکې د بخاري دا الفاظ هم داسې دي چې تاسو دې ښه اوري خو جواب نشي ورکولی، ځکه دا پرده حایل شوه، مرګ چې کله راشي بس بیا دا پرده حایل شي، دی او د هغو تعلق سره ختم شي، خو خبرې اوري، باقاعده دا خبرې اوري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه دا وه، د هغه طریقه دا وه چې کوم ځای کې به جنګ وشو او جنګ به یې وګټلو، هغه ځای کې به 3 شپې او 3 ورځې به یې تېرولې، شهیدان ښخ کړي، زخمیان هغه کړي، څه کسان چې زخمیان شوي د هغوی علاج وکړي، او دلته دم هم وکړي او هم وکړي. نو چې کله جنګ وګټل شو، د جنګ نه وروسته اسامه بن زید بن حارثه رضی الله تعالی عنها ده ته ورته وایي چې ته بس اسماني ما په اوښه سور شه او مدینې ته ځان ورسوه، او خلکو ته ورته وایي چې بس مسلمانان کامیاب شو او کفار شکست وکړو، څه وتښتېده او غټ غټ کسان پلانکیا او پلانکیا پلانکیا دا نومونه چې دا ورته وښیي چې دا شوي دي مړه شو او دا دومره مهم کسان یې نیولی شوي، دا راپور به هلته ورسوي، زیری ورکړه خلکو ته. بس زید بن حارثه رضی بس روان شو. هلته چې کوم مشرکین او یهودیان په مدینه کې وو، هغوی داسې اوازه اچولې وه، ځکه د ورځې خو ډېرې تېرې شوې، د هغې ځای نه تر دې ځایه پورې خو چې څو مسلمانان هلته راځېدل تقریبا 3-4-5 ورځې غالبا تېرې شوې، لا به ډېرې تېرې شوي، ځکه څو لاره کې په قرار راتله، لکه دوی خو د کاروان په هغه لښکر اخوا نه چې راتلو یو د ناڅاپه راغی دا خبر، نو وخت پکې ډېر تېر شو، غالبا یو هفته وخت تېر شو، ډېر ورځې. دوی دلته مشرکانو او منافقینو او یهودیانو دا آوازه خپره کړه چې مسلمانان ټول تباه شوي دي، هېڅوک هم پاتې نه، کوم یو که د تېښتې په حال کې وي به که نه نور څوک نه دي پاتې شوي، دا آواز یې وکړه. او دې نه خو څوک خبره نه وه، د مدینې خلکو نه سم لاره خو ډېره وه. په دې وخت کې زید بن حارثه رضی الله عنه راورسېدو، نو په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه سور دی، په اوښه چې سور دی، یو دم د منافقینو یهودیانو چغه کړه چې نوم درته ویلې چې ټول تباه شوي هغه دی د محمد، هغه راغله اوښه راغله او زید بن حارثه په تېښته پرې راورله، تښتېد او باقي نور ټول تباه شوي دي. نو دا مسلمانان غریبانان ډېر زیات خفه شو چې دا اوښ یې ولیده او زید بن حارثه یې ولیده، دا خو رښتیا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوښه دی ناست دی او دی راتښتېدلی او هغه شهید شوی. نو به چې کله نږدې راورسېد دا خلک ټول ورغله او داسې ډېر په ژړا باندې ورته زید بن حارثه څنګه چل شولو؟ وی الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړه. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شو؟ نو چې دی به اوښه راسور شوی دلته راغلی، نو هغه څه شو؟ هغه شهید شوی دی. وی چې نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی، الله پاک مسلمانانو ته فتح ورکړه. ابو جهل پکې مړ شو، عتبه پکې مړ شو، شیبه پکې مړ شو، امیه بن خلف پکې مړ شو، دا غټ غټ نمونه ورته واخیسته او پلانکیا او پلانکیا غټ کسان ژوندي نیولي دي. نو بس ټول یو وارې نارې تکبیر الله په حمد شکر وایستلو. بس منافقین او یهودیان او مشرکین چې کوم ډېر زیات خفه شو په دې خبره باندې، خو دا دروغ وایي، دا خپله را تښتېدلی دی، اوس تاسو ته تسلي درکوي، ځکه خو دی خو چې را تښتېدلی دی. خو خیر دا خبره دلته وشوله. په همدې وخت کې چې کله دا کارونه کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې کله تلو بدر ته نو په کور کې لور هغه حضرت رقیه دی حضرت عثمان رضی الله مېرمن چې کومه دا مریضه وه ډېره سخته نو حضرت عثمان صاحب هم هغه ته ورسره تلو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمانه ته داسې وکړه ته پاتې شه رقیه مریضه ده دلته به خامخا دوا موا او دې شیانو ته به ضرورت دي د مریض دپاره ته دلته پاتې شه ته دې موږ سره په ثواب کې شریک یې نو چې کله حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه مدینې منورې ته راورسېدو نو دا وفات شو په دې ورځ باندې نو بیا هغه خښه کړله او په اصطلاح جنازه منازه دا شیانې وشو او هغه یې خاورو ته وسپارله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راشدو حضرت رقیه وفات شوه او دفن شوه ښخ شوه جنازه هر څه مراسم ختم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې په بدر میدان کې تیر کړ دا د سنت طریقې همدا چې 3 ورځې تیرې کې ټول شیان مکمل سنبال شي هر څه برابر شي د هغې نه وروسته بس حرکت راوکړي چې حرکت یې راوکړي شهیدان ښه ټول هلته ښخ کړه بدر مقبره اوس هم شته تصویر یې شته انشاءالله وبې په تصویر کې هلته قبرونه ټول معلومیږي یو چار دیوالي کې شوي او یو لوحه هم پې زوړنده ده د 14 کسانو صحابه کرام نومونه هم په هغه لوحه کې شته اما درې عکس کې ټول شیان مې شته موږ به ګورو انشاءالله نو هغه کسان ښخ شو مشرکین هلته شو نور سامان مامان چې څه نیول شوی غنیمت دی راواخیستو او ځان سره روان کې په دې بندیانو کې 2 کسان ډېر سخت مجرمین وو یو عقبه بن ابي معيط یو نظر بن حارث عقبه بن ابي معيط داسې سړی و چې مسلمانان او خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات په عذاب وو بیخي ډېر زیات ډېر خبیث انسان و بس همیشه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بس لاس اچولو هغه سړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې هغه واچولو هغه کې یو ځل یې دا کار کوي بل ځل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پرېوتلو نو د اوښ لټشنې راوړې ده په دې اوږو باندې واچولو دا کارونه ده کول نو دا یو داسې مجرم و چې باید ووژل شي دې ته جنګي مجرم ویل کېږي او نصر بن حارث هم عینا همدغه خوش لرلو او دا هغه کسان و چې دوی لاړ هغه ته ایران ته او د قرآن عظیم شان د مقابلې دپاره د ایران نه د رستم او د اسپندیارو دا قصې ځان سره راوړلې چې د قرآن عظیم شان مقابله پرې وکړي چې تاسو کوئ چې دا قرآن عظیم شان د الله کتاب دی او د هغې نه خو دغه قصې کوي د اسپندیارو رستم او دا کیسې پکې نو دا به د مسلمانانو مقابله به یې کوله لهو الحدیث باندې په دې شیان باندې نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د 2 کسانو د اعدام او د وژلو فیصله وکړه دا جنګي مجرمان دي باید دا ووژلی شي نو په لار کې یو ځای ته چې راورسېده نو نظر بن حارث ووژلو هغه یې مخته کړه بیا چې عقبه بن ابي معيط دی هم دا 2 کسان یې ووژل دی نه ځان خلاص کړي باقي چې څومره بندیانو دا را روان شو بس مدینې منورې ته راورسېده چې کله مدینې منورې ته لا را رسېدلي نه وو د مدینې څخه ډېر خلک سپین روبي او مشران چې دا مخې ته ورغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته بیا ټول مدینې ته راننوته چې کله مدینې ته راغله نو 80 کسان بندیان په دې 80 کسانو کې 3 کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو کاکا حضرت عباس یو زوم ابي العاص او بل عقیل بن ابو طالب د ابو طالب صاحب زوی د حضرت علي صاحب مشهور دم پکې بندي نو دا د خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خالد بن ولید ورور ولید بن ولید دا پکې هغه او سهل بن عمر دا غټ د دوی مشهور ویان د سخنګوی امداو لکه موږ ریاست جمهوریت د ویان چې دغه مهم سره د ټول قوم ویان د سخنګوی د دیم پکې ډېر کسان بیا کسان ډېر کسان زه راوسته مدینې منورې ته چې کله مدینې منورې ته راوسته نو هلته خو نه زندان و نه داسې ځای و نو دا یې تقسیم وکړه په صحابه کرامو په کورونو باندې چاته یو چاته 2 چاته 3 دا د سره بوځئ او دا په تاسو سره یي خو دوی به ګوره د مېلمنو په شان ساتئ داسې وضعیت سره نه کوي چې دا بندیان دي بلکې د مېلمنو په شان به کوي حتی په دې هغې کې سیرت کتابونو کې راځي او په حدیث کتابونو کې هم دا شته چې دوی خلکو به خپل څه نه خوړل خو بندیانو ته بیا ورکول او حتی هغه ولید بن ولید د حضرت خالد مشر ورور دی خپله وایي چې دا کسانو به خپله خرما خوړله موږ ته به یې ډوډۍ او قطغ او دا شیان راکولې یعنې بالکل لکه سړی چې د چا ډېر دروند مېلمه وي داسې دا کسان مدینه منوره کې وساتل یعنې ډېر همدې اخلاقو په نتیجه کې خو ځلې دستي مسلمانان شو او د خالد بن ولید ورور چې کوم ولید بن ولید دا تر هغه پورې ځان بندي کړی و چې کله فدیه ورکړه د فدیې نه وروسته چې خلاص شو اخلاصۍ نه بیرته ایمان راوړل چې صرف همدې ته منتظر وم چې تاسو فیصله وکړئ چې خلاص شو په اخلاصۍ نه بیرته ایمان راوړل مسلمان شو داسې نور کسان وروسته بیا ټول زیات کسان چې مړه شو باقي ټول مسلمانان شو وروسته ایمان راوړل بیا د دې نه وروسته چې کله دلته راغله د غنیمت په باره کې لا تر اوسه حکم نه و نازل شوی هلته دود دستور دا و په هغه کې په عربو کې چې غنیمت کې به چې جنګ کې به هر شي ونیولو دی همغه به
مطلب جنګ شروع شو، په جنګ کې به چې چا چې شي او ګیر کې نو د همغه حق د بل چا حق پکې نه و. او دلته خدا شو چې دلته 3 ګروپه شو مسلمانان په دې جنگ کې، د جنگ په حالت کې. یو کسان هغه و چې کفار یې پسې واخیسته او پسې زغلولې، هغه غریبانو خلاف کفار یې پسې وزغلول، د بندقونه یې پسې واخیسته. دویم ګروپ هغه و چې هغه کوم کسانو چې اخوا منډې کړې، باقي چې څه پاتې شو هغوی د غنیمتونه ټول کړ. او دریم ګروپ هغه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت ته ولاړ و، رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت او ساتنه یې کوله. نو دا جدا جدا اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتنه چې کوله، دوی خو هیڅ هم په لاس ورنه راغله. هغه کسانو چې کفار په منډه کړي هغوی ته هم چې په لاس ورنه راغله. که کوم بندي راوستی خو بندیان خو چې بندیان ونه او خو دا حق نه. او غنیمتونه نور صحابه کرام راټول کړل. اصول او قانون دي د خلکو خدا هو دود او رواج په اصطلاح سره دا چې چا چې شونه ول د هغه دي نو هر سړي چې شونه ول بس ولې داس حق دی معنی ول قانون هم د شوالته دا اصول هم د دود رواج هم د شونه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه تاسو به دې باره کې غم کوئ، بس دا دي نشان پرې دی چې الله پاک جل جلاله حکم وکړي. خیال می سوره انفال هم دې باره کې يسالونک عن الانفال، د غنیمت په باره کې ستانه پوښتنه کوي. ورته یقول الانفال لله ورسوله، ورته چې دا غنیمت ټول دی الله او رسول دی، هیڅ تاسو کار پکې نشته. بس خلک یې بيخي بې دخله. هغه چا چې نیولي دی هغه هم پکې حق نه لري، چا چې کفار پکې زغلولي هغه هم پکې حق نه لري، چا چې د رسول الله څخه حفاظت کړي دی هم پکې حق نه لري. بس دا پرېږدی لله ورسول. اختیار د دې غنیمتونو د الله او د رسول سره دی چې څه فیصله پکې کوي، بس تاسو مکې غرض مکه. بس یو ځل یې داسې یخ کېنول ساړی کېنول، بس غلی شي. هر چا چې نیولي هغه هم حق نه لري، بل هم کېدی ټول یې راوسته، بس ټول یې کېنول. دې نه وروسته بیا الله عز وجل چې څه آیات هغه نازل کړه، بیا ورته واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله. نو بیا حکم نه د لسمې سپارې اول آیات هم دا چې تاسو کوم شی غنیمت باندې ونیول د هغې خمس به الله او رسول پورې تعلق لري یا اسلامي حکومت پورې به تعلق. دا باقي به څلور برخې به د مجاهدینو په منځ کې مساوي تقسیمېږي. سپاره ته به 2 برخې ورکول کېږي، 3 برخې البته، 2 د اوښ د سپرلی او 1 د خپل او پیاده چې دا 1 برخه چې مساوي لحاظ باندې به ټول ته رسېږي. نو دا آیات بیا نازل شو، بیا د دې نه اصول تر اخره پورې همداسې دا خبره پاتې شوه. نو دلته د بندیانو چې کله وویشل نو بیا کسان خو ډېر شوي وو. اوس د دې په باره کې څه وکړو؟ په دې باره کې تقریبا حکم داسې صریح نازل نه و دوی سره څه وکړي. په سوره محمد کې یو آیات مخکې نازل شوی و چې که کله تاسو جنگ کوئ نو په جنگ کې داسې هم کېدی شي اما منم اما فداء. دا آیات مخکې رانازل شوی چې کېدی شي تاسو احسان ورسره وکړئ، خوشې کړئ، یا احسان یا فدیت نه واخلئ، یا تبادله وکړئ. دا 3 شیان پکې وو. احسان وکړئ، خوشې کړئ، خوشې همداسې بیا غنه تبادله وکړئ، تبدیل کړئ، یا دا چې جنگ تاوان ته نه واخلئ. دا کسان نو مخکې داسې حکم و، همداسې یو شی نازل شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راوغوښتل. بخاري کې چې کوم حدیث دی بخاري شریف کې د هغې الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه پوښتنه وکړه چې ابوبکر دې بندیانو په اړه ستا نظر څه دی، څه ورسره وکړو؟ ابو رزق د ډېر نرم مزاجه سړی و. نو هغه ورته وویل چې رسول الله دا بندیان چې کوم یو دي ټول خپل دي، صرف 3 پکې ستا دي، خپل یو د تر دی، یو د ترزو دی، یو د زوم دی، دغه شی دی، بل دی، بل خو ټول پردي خلک خو نه دي، ټول تقریبا موږ خپل خلک دي. نو که دوی سره احسان وکړو، د جنگ تاوان څه پې واچوو، د جنگ تاوان فدیت یې نه واخلو، نور یې خوشې کړو. دا د حضرت ابوبکر صدیق نظر. نو حضرت عمر فاروق بخاري حدیث دا دی چې حضرت عمر فاروق هم ناست ورته ویل ابن خطاب ستا څه خیال دی، څه نظر دی؟ هغه ورته ویل چې یا رسول ابوبکر چې کوم نظر وکړی د دې بالکل مخالف نظر. هر سړي ته خپل وسپارئ چې چا څوک خپل دی نږدې همغه ته وسپارئ، همغه دې سر کټ کړي چې الله ته دا پته ولګي چې موږ د اسلام او د دین په خاطر باندې د هیڅ قسم هغه پروا نه لرو. دا د حضرت عمر نظر چې بس ټول ووژني، یو پرېږدي چې ویم نه شو، بیا پسې دام ور ولېږئ چې خبره خلاصه شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر صدیق خبره خوښه کړه، بس فیصله وکړه چې فدیه دې ترې واخیستل. ښه فدیه څونه؟ هغه زیات اندازې 4,000 درهم وه او ټیټه اندازې نه وه معلومه، ځکه ځینې کسان مفت خوشې شو. او ضمناً په دې کې یو فیصله وشوه په دې د فدیې په دې جریان کې چې کوم کسانو لیک لوست یاد وي هغه دې دلته 10 کسانو د مدینې هلکانو ته ماشومانو ته صرف لیکل او لوستل یاد کړي چې لیکل وکړی شي او لوستل وکړي. دا د دوی د 4,000 فدیه معاف. دا یو شی. دې نه ګوره تاسو دې نه فکر وکړئ چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم ته څونه اهمیت ورکولو چې 4,000 درهم هغې وکې بیخي ډېر شی کېدو، بیخي ډېر شی کېدو. نو دا ټول صرف په دې خاطر ماتل چې دا داسې فکر وکړي چې یو سړی کورس ته ځي او په کورس کې به دا فیس ورکوي. دا د دې خلکو دغه 4,000 درهم چې معاف شو، دغه چې دوی د کورس کې فیصله سره استادي وکړله. او زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې کاتب وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن جمع کوونکی صحابي هم دا قرآن شان جمع کړی، دا د همغو شاګردانو د جملې نه چې دغه مشرکین نه لیکلو یاد کړی و. دا خلک وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم او هغه ته لوی لوست ته دونه اهمیت ورکولو چې 4,000 درهم هر سړي ته چې دې کې برخه واخلي استاد په حیث باندې هغه معاف دی. نو دا فیصله وشوله. بس الله پاک آیات نازل کړي. آیات نازل شو چې لولا کتاب من الله سبقکم لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم. که چیرته دی الله پاک لیکلی نه وي مخکې نو تاسو به ډېر سخت عذاب عظیم عذاب نازل شوی، تاسو چې څه واخسته دا کار هم ښه ونه کړي چې تاسو فدیه واخسته، بلکې د خلک هم وژلي وي. نو بیا وروسته هغه چې تاسو کله جنګ کې د مشرکینو د کفارو سره مخ شئ نو سخت فشرد بهم من خلفهم، داسې وهل ټکول ورکوي چې هغه څوک چې دوی تر شا نالیدلي دشمنان دي چې هغوی هم هلته ورپېږي چې مسلمانانو قهر خو بیا قهر نرمي ده او قهر بیا قهر دی. داسې ضربه ورکوي، داسې ووهئ چې فشرد بهم من خلفهم، چې شاته څوک کومک کوي ورسره، څوک نالیدلي دشمنان دي او دوی تقویه کوي او جنګ ته تشویق کوي چې هغه هلته ورپېږي ولړزېږي او د خپلو شومو پلانونو نه تېر شي. که مسلمانان دغسې طریقه دی دغه سره اختیار کړي، هېڅوک به بیا په مسلمان باندې حمله ونه کړي. نن خو مونږ چې یو وهي بل ورته سترګې ټیټ کړي چې ښه ووهه چې بس هغه ماته دا شی پاتې شي. نن د مونږ خپل کسان کافرانو ته تبرګي کې او توره کې لاس ورته اچي او خپله جاسوسي ورته کوي، خپله ورته ځایونه د مسلمانانو د مجاهدینو د غازیانو ښیي دلته دي او دلته د خپل خلک. نو خبره خو همدې خو خرابه کړه نن که نه چې دا شی خراب شو وجه همدغه وه. نو دلته الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړه. بخاري حدیث دی، بل حدیث دی بخاري شریف کې چې حضرت عمر وایي چې یو ځل زه همدغه د فدیې د فیصلې نه وروسته د خدمات مزاج خلاف دا خبره وشوه، نو زه د کور نه راوتم ګورم چې یو ځای کې وړاندې ځای کې ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه ناست دي او دواړه ژاړي. کې ما ورته وی چې یا رسول الله ورغلم نږدې کېناستم ورته دواړه ژاړي. نو زه ورسره کېنم ورته وی چې یا رسول الله علت شه د ماته م وایي که د ژړا خبرې خو چې زه هم درسره وژاړم او که د ژړا خبره چې نو څنګه ژاړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې پرون چې ستا ملګرو ما ته کوم مشوره راکړه ما په هغې عمل وکړې نو الله عز وجل په ما عتاب راغه کې او د عذاب داسې ونې ته اشاره وکړه نږدې ونه چې دې ونه هم عذاب نږدې و، خو الله پاک عز وجل په موږ رحم وکړي. بیا نو وروسته بیا آیات نازل شو چې تاسو چې څه اخیستي دي د خلکو د فدیه فکلوا هنیئا مریئا، خورئ نوش جانم شه د کافر دی بس وهئ. دا کار تاسو صرف دومره غلط وکړئ، دومره غلطي وشوه چې د کافرانو سره لومړنی جنګ و. په دې لومړني جنګ کې به تاسو ځغلول نه ټول به داسې چک چور کړی وی چې فشرد بهم من خلفهم، چې شا خلک چې د مکې خلک بیا داسې ترېدلي وی چې بیا دا تصور یې په ذهن کې نه وی چې جنګ تېښته ویل کېږي. تاسو پرېښوه څه کسان مړه کړه نور لاړه هلته بیا د کال لپاره بیا تیاري ونیول، بیا جنګ ته راغله، بیا لانجه شروع شو. داسې به هم ټکولي وی چې بیخي دوباره بیا دا خیال د سر نه دا د ذهن نه دا خبر وتلی وی چې جنګ شته وایي، داسې به هم وهلي وی. نو بس بیا خو د هغې نه وروسته شروع شو. نو فدیه اعلان شو چې 4,000 درهم جګه. البته په دې کې یو خبره ضرور دغه ده چې کوم کسان مالداران و د هغوی نه به ډېرې اخیستې چې کوم یو داسې متوسط هغوی نه یعنې 4,000 مې 3,000 مې 2,000 مې خوښ مې هم داسې ځینې کسان بیخي خوښ کړه هېڅ منشي ته روان اخیسته او هغه تعلیم خلکو له یو څه تعلیم یې ته واخیستلو. نو په دې هغه کې چې اعلان وشو هر سړي بس چې چا فدیه ورکوله راتلو سړی به خلاص. په دې بندیانو کې د ابو سفیان زویم بندي و. ابو سفیان ته خلکو ورته ویل چې خو فدیه خو اعلان شوی فدیه ورکوي، هو یو زوی پکې مړ شو، یو مې زوی پکې مړ شو او بل لا فدیه هم پکې ورکوم. بس بیا دی قرار دی ورسره پروت دی، خو ځم ډوډۍ دوی ورکوي ښه مېلمستیا ورکوي چې مېلمستیا ورکوي بلا غواړي عمل د پروت ورکوي. نو بس د ضد نه ورکول اصلا داسې نه و چې نه لرم خو پرېمانه پیسې لرم داسې نه چې پیسې ورسره خو ضد نه ورکول څنګه مسلمانانو ته زه فدیه او پیسې راسره د جنګ تاوان ورکړم دا مې د لاسه نه کېږي دا نه کېږي بس دی نه کړل. دا نور کسان چې کوم یو هر سړي لکه د خالد بن ولید ورور چې کوم یو د فدیه راغله خود شو او دا چې خوش ایمان راوړ اسلام راوړ
خپل کار کوي. نو دغسې د هر سړي هغه راتله خبره د حضرت عباس راغله فدیه اعلان شه اوس هغه ورکوي. زوم ته خو زوم یې جواب ولېږل حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور چې وه ورته جواب ولېږل چې داسې فدیه هغه شوې ده چې راولېږه چې اوس خلاص شم. هم سرمایه‌دار و داسې نه و چې غریب و. نو حضرت عباس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس خو دی خو ویلې چې وراره مې دی نو ما باندې خو په دې وخت کې وایي چې ایمان یې نه و راوړی تر اوسه په دې وخت مسلمان شوی لا نه و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې وراره خبره دا ده چې هغه دی زه خو پیسې نه لرم ما سره پیسې نشته او دا فدیه ما ته معاف کړه. هغه ونس فکر چې وراره مې دی خو دستي به وویل که د دنیا دا اوس همداسې دي که نه چې داسې څوک چې وراره او هغه یې و هغه باندې خو جریمه خلاصه کړه چې نور مې جب دی مې پسې ورکوي. نو ورته وایي چې وراره داسې وکړه چې زه خو نه لرم پیسې دې سره ما سره نشته. ورته وایي چې کاکا نورې څه ورته ونه ویل کاکا پیسې ورکړه داسې نه ده چې ته غریب یې زه پوهېږم پیسې درته شته. نو زه قسم ورته وخوړه چې قسم دی 11 روپۍ نشته. وایي چې ګوره کاکا دا خبره مه کوه پیسې در سره شته. وایي چې نه نشته را سره قسم هېڅ شی هم را سره وي. ورته وایي چې ګوره کاکا اته چې د جنګ ته راتلې او 10,000 درهمه تا په همیانۍ کې واچول او ام الفضل خپلې مېرمنې ته دې ورکړه. ورته ویلې چې دا د سره ساته که زه ژوندی وم خو را به شو بیا به ګورو او که مړ شم دا به د زامنو په منځ کې به تقسیم کړي. دا خبره داسې خبره وه چې غیر د حضرت عباس نه او د خپلې مېرمنې ام الفضل نه بل کس پکې نه و. دا دوه په دوه خبره کړې او حضرت عباس چې دا خبره وکړله نو بس سړی دق ولاړ شو. بس دلته ایمان راوړو ایمان یې دغه ځای کې ایمان یې راوړلو. بس هغه د ایمان وخت یې دغه و چې ځکه دی پوه شو چې داسې خبره چې ما او د ښځې نه بغیر څوک نه وه ټوله په تفصیل سره ټوله قصه ورته معلومه ده. نو بیا یې ورته ویلې چې یو خو دا شو چې فدیه به خپله ورکوې 4 زره یو عقیل چې کوم یو دی د دې فدیه به هم ته ورکوې دا د لا بله خوشحالي او یو د دې عبیده بن حارث یو ورور هم دلته بندي و دې فدیه به هم ته ورکوې چې پته درته ولګېږي چې اوس څنګه کېږي. نو د 3 کسانو فدیه په حضرت عباس باندې حواله کړه. هغه خبرې بس خبره به مو نشته ټول نه اول ته ورکوي. بس بالعاص خو زومي چې هغه خبر لګلی و هغې ځنه فدیه راغله ټوله. نو چې فدیه به راتله سړی به خوشي کوه فدیه به راتله سړی به خوشي کول. سهیل بن عمر د څوک نه و نو د مدینې نه مکې نه یو سړی راغی او د ده په ځای بندي کې زه بندي او دی ولېږه چې پیسې هغه کړي. بس دی دلته بندي شو دا بل سړی او دی ولېږلو نو هغه پیسې چې راغلې دا بل یې خوښه کړه. نو دا چې خوښه کړه نو د حضرت عباس په 3 کسانو فدیه ترې نه واخیسته پوره یې ترې واخیستله چې 1 روپۍ معاف نه کوي. ابوالعاص رضی الله عنه د رسول الله زوم چې و د فدیه راغله ورته راورسېدله. نو چې کله دا فدیه شیان هلته خو معمول نقدیات په دې لوټونه خو نه و دا هغه به فلزي پیسې وي. نو په دې کې برابري کړې وې. یو حضرت زینب خپل هار د غاړکۍ چې موږ ورته وایو دی رالېږلی و چې حضرت خدیجه الکبرا خپلې زوی ته په جیز کې ورکړی و د واده په وخت کې هغې ته یې ورکړی. دا هار یې م رالېږلی و په دې فدیه کې چې دا پکې تاسو وشمارئ هغه 4 ځله برابري کړې وې. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې به د هار ولګېدې نو هغه د خدیجې د غاړې هغه ور په یاد شول ورته. نو داسې چې ورته وکړه طبیعت خراب شو. چې طبیعت خراب شو صحابه ورته ویل چې دا خو د خدیجې هار دی. هغوی پیدا په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه الکبرا سره څومره محبت او مینه لري. نو بس ورته ویل که دا ورته معاف کړي خبرې هغه ورته چې بالکل بس دا لرې کړه نه هار دی دې خواته کړه. و بالعاص ته به ورته ویل چې بالعاص مونږ تا ته دغه کوو خو یو شی به ته کوې چې زینب به رالېږي نور هلته په کار نه ده چې هلته د مشرکینو په منځ کې دا و چې بالکل ډېر سنګین انسان و. په مکه کې د مشرانو د سردارانو ډېر زیاته خواري پرې وکړه چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورو ته هغه طلاق ورکړه او لرې که موږ تا ته یوه ښځه غواړې 2 غواړې مصارف هر څه موږ په غاړه خو هغه به چې نه که مسله یې خو په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې به وي نو په لور کې څه مسله ده دې نه به حیا به عزت به ادب او ښه کارګره ښځه به لشته نه تاسو نو څه آخر څه جرم یې کړی دی دې په خاطر باندې چې پلار پیغمبر دی خلار ستاسو دښمن دی نو دې خو څه نه دي کړي. نو په تر اخره پورې هر څه نه چې هغه ورته وایي چې نه دا نشي کېدی
امکان لري. هغه خپل یو ذات یو شخصیت دی، به لوري هم دغسې ده. داسې فکر مه کوئ چې اوس به زه د دې په خاطر چې تاسو دښمني، تاسو خپله دښمني خپله کوئ، زه دا کار نشم کولی. او ابولهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 لورګانې رقیه او ام کلثوم دواړه خپلو زامنو ته نامزد کړې وې، هغه یې شوی و، دسمال یې ورکړی و. خو وروسته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو، دا تبت یدا صورت نازل شو، نو دواړه یې پرېښودې چې هېڅ د ستاسو لور سره موږ نکاح نه کوو. هسې هم ښه شو همداسې چې پرېښود چې هغه بدبختان نو همداسې کوو. نو په دې خاطر باندې دا هغه وشول. دلته د پرېښول ورته چې لاړ شه، خو هغه به رالېږي. چې څنګه ورسېدو، مثلا زینب رضی الله عنها ته ورته چې بس ځان برابر کړه، ځه ته مدینې منورې ته. نو په دې ترتیب سره د بندیانو مسله حل شوله. د بدر کې چې کوم 80 کسان بندیان نیولای شي او دا مشولو، نو مسلمانانو ته ګټه وشوه. یو ګټه خدا شوه چې دوی دشمن ذلیل شو، دویمه ګټه دا چې غنیمتونه په لاس ورغله، دریمه دا شو چې فدیه 80 کسانو تقریبا داسې فکر وکړي چې 50-60 کسان نه پوره پیسې واخیستل شوې، نور نه څه لږ څه معاف شو. نو ښایسته ډېر روپۍ شوې، دا 4 زره په 50 هم چې ورکړي نو تقریبا 2 لکه شاوخوا برابرې د ډېر شی و. په هغه غربت او په هغه مشکلاتو کې خو دا ډېر شی و د جنګ هغه. نو الله عز وجل مسلمانان دې ته ویل کې یوم الفرقان، د بدر د غزا یو نوم چې دی یوم الفرقان. هغه ورځ ده چې په دې کې فرق د حق او د باطل وشو، او الله پاک اراده همدا وه دا جنګ ځکه وکړي لیحق الحق ویبطل الباطل، چې حق ثابت شي او باطل ثابت شي، دا پته خلکو ته ولګېږي. نو ځکه الله عز وجل وختل انشاءالله نننی درس همدونه بس دی، او بیا به په 22م درس کې انشاءالله د بدر د غزا نه وروسته چې کوم واقعات راځي بیا به په بل درس کې انشاءالله په 22م درس کې بیا په هغې باندې بحث وکړو انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله